د پاکستانیانو سره تېره شپه هم دوی دا پیشنهاد کړی و چې دروازه به خلاص کړو. ما ورته وویل چې دا توپه خو نوره نه غواړم. دا مې تېره شپه هم ورته ویلي دي. رئیس عبدالوهاب کې تجارت شته دی نه چې د هغه خوا بده شي، د دوی بې اجازې نه دا کار کړی دی. هدف په دې کې دی چې موږ باید چې پر خپلو پښو ودرېږو، نور د دغه غنمو د ورستو غنمو د محتاجۍ خلاص شو. دغه د پاکستان د دوی د دغه رومیانو د بینډۍ د محتاجۍ باید چې موږ خلاص شو. موږ خپل هم زراعت کولی شو، هم خپله ځان پر پښو درولی شو، مځکې لرو، اوبه لرو، دښتونه لرو. ولې هره ورځ دې ته محتاج یو؟ د دې سره چې زما د هر عسکر مشکل راځي، هر څوک دلته که چا د پاکستان پنجاب په عزت خبره وکړي، دوی د څه دروازه بندوي او د یوه بخش یو رقم تبلیغات هم کوي چې موږ افغانانو ته 15 کاله ځای ورکړی و. هېڅوک که زموږ مشران وایي هم بد کار کوي، هېچا موږ ته ځای نه دی راکړی. زما خاوره ده، انګریز پر ما تپلې ده، زما خاوره زما جلا کړې ده. زه نه د پنجاب دا خاطر پر ځان وړم، نه دا منم چې زه ستا په خاوره کې اوسېدلی.